د حمدالله محب تازه مرکه وایي پوه شوي وو چې حکومت سقوط کوي، ځکه مو تکتیکي شاتګ وکړ. دا چې د امریکا، پاکستان او سیاسونو د خیانت او معاملې په اړه یې څه ویلي، جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د اشرف غني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب فارین پالیسي ورځپاڼې ته ویلي چې د بشپړ له شرط پرته شاتګ وړاندوینه یې نه کوله. د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار ویلي چې انتقالي دورې ته له پروګرام پرته د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره د بایدن بې قید و شرط قاطعیت پرځېدو ته زمینه برابره کړه. هغه په ډاګه کړې چې د بایدن شاتګ افغانستان ته د عطف ټکی و. د محب په وینا د امریکا متحده ایالاتو په بهرني سیاست کې جدي بدلون د ترامپ د واکمنۍ پر مهال نیول شوی و، خو د جو بایدن د واکمنۍ پر مهال اعلان شو. محب زیاته کړې چې د حکومت تر پرځېدو څو اونۍ مخکې دوی درک کړې وه چې حکومت به نسکورېږي او له همدې کبله د جمهوریت د ژغورنې او د وینې تویېدنې د مخنیوي لپاره د اوضاع په تحلیل بوخت و. د اشرف غني د ملي امنیت سلاکار له فارین پالیسي سره په مرکه کې ویلي چې وضعیت په چټکۍ بدلیده. هغه زیاته کړې ده په پلازمینه کې د وینې تویېدنې له مخنیوي او له ارګ څخه د ولسمشر په ایستلو مو د هغه د ترور د مخنیوي لپاره بله لار نه درلوده. د پخواني حکومت د ملي امنیت مشاور ویلي دي که موږ پاتې کېدای ولسمشر مو له خطر سره مخامخ و. په کابل کې کور په کور جګړه پیلېده. هغه همداراز ټینګار کړی چې که هغوی پاتې شوی وای او که معامله ترسره شوی وای نو د دوی شتون طالبانو ته مشروعیت ورکاوه. محب زیاته کړې ده که داسې شوي وای له هغه سره خیانت و چې موږ ورته ژمن وو او ورته جنګېدلي وو او لوی زیان مو ملي سرتیرو ته و. د اشرف غني د ملي امنیت سلاکار زیاته کړې چې هغه تحلیل او اطلاعات چې د ولسمشر ته وړاندې کول او هغه اطلاعات چې د لومړي مرستیال امرالله صالح له خوا وړاندې کېدل مطابقت نه درلود. هغه زیاته کړې چې د دې چارې د ښې پایلې پر ځای فضا ګډوډه کړې وه. حمدالله محب په دې مرکه کې پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. هغه ویلي که د پاکستان ملاتړ او روزنه نه وای حتی طالبان نه و. هغه ویلي چې طالبانو په پاکستان کې آزاد فعالیت درلود، پلانونه یې جوړول او مالی ملاتړ، وسله او روزنه یې ترلاسه کوله. ښاغلي محب همداراز په ډاګه کړې ده چې سیاسي انسجام د هغوی موخه وه، خو په 2019 ټاکنو کې د موخې ته ورسېدل ګران شول. هغه ویلي سیاسي سیالۍ او د واک د سرچینو په سر سیالي زموږ د ماتې یو اصلي لامل و. د اشرف غني حکومت د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د تیرو 2 کلونو کې د یو موقت دولت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅو ښایي ځینې دیموکراتیک او امنیتي بنسټونه ژغورلي وای، خو داسې معاملې سیاسي درز، ویره او بې باوري رامنځته کوله او په چټکۍ کورنۍ جګړه پیلوله. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.